د مالیې سرپرست وزیر د قوشتېپې کانال له چارو څخه لیدنه کړې. مولوي هدایت الله بدري د دې لیدنې پر مهال ویلي چې د یاد کانال ټول لګښت د هېواد له داخلي بودیجې څخه ورکول کیږي. د مسؤلینو په وینا د کانال د کیندلو چارې د 3250 شرکتونو له لوري روانې دي چې تر ټاکلې مودې وړاندې به بشپړې شي. د ریاست الوزرا اداري مرستیال فاریاب ولایت ته سفر کړی. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي شمال زون ته د سفر په لړ کې د فاریاب ولایت مرکز میمنې ښار ته رسېدلی او د دې ښار اوسیدونکو یې تود هرکلی کړی. ښاغلي حنفي هلته په یوې ولسي غونډه کې ځایي خلکو ته ډاډ ورکړی چې ستونزو او اړتیاو ته به یې رسېدنه وشي. اسلام آباد کې د افغانستان شاهزادافیر له افغان مسؤلینو سره لیدنه کړې. اسلام آباد کې د افغانستان شاهزادافیر سردار احمد شکیب تېره ورځ له یو شمېر افغان مسؤلینو سره لیدنه کړې. اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي چې په دې لیدنه کې د زده کړو پر اهمیت خبرې شوي او افغان محصلینو ته د هر ډول مرستې ډاډ ورکړل شوی دی. دوحه کې د افغانستان سرپرست سفیر ډاکټر محمد نعیم د قطر هیواد د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره شیخ تمیم بن حمد آل ثاني ته د کلنۍ جایزې د ورکړې په مراسمو کې ګډون کړی. یاده جایزه هر کال د ملګرو ملتونو سازمان له لوري هیوادونو او شخصیتونو ته ورکول کیږي. امنیتي ځواکونو کابل کې د جنایي جرمونو 3 ډلې نیولې دي. د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې ځواکونو یې په 8مه حوزه کې یو 6 کسیزه 15 کسیزه او 3 کسیزه ډلې د غلا، قمار او لوټ په تور نیولې دي. د یادې قمندانۍ په وینا نیول شوو کسانو په خپل جرم اعتراف کړی او دوسیې اړوند ارګانونو ته سپارل شوي دي. او میدان وردګو کې د 19 میلیونه افغانیو په لګښت ښوونځی جوړ شو. د میدان وردګو ولایت ځایي مسؤلین وایي چې په مرکز میدان ښار کې د سویډن کمیټې له لوري د 19 میلیونه افغانیو په لګښت د ښوونځي جوړولو چارې بشپړې شوې. مسؤلین زیاتوي د دې ښوونځي په رغولو سره د سیمې 1500 کسانو ته د زده کړو زمینه برابره شوې ده.